د کونړ امنیه قومندان د قیمتي لرګیو په قاچاق کې ښکېل دی. د کونړ په ځنګلونو لا هم هماغسې چورتالان ګډ دی. له ځنګلونو یې ونې وهل کیږي او قیمتي لرګي یې له کونړ نه قاچاق کیږي، خو پر وړاندې یې د کونړ امنیتي چارواکي غلي دي. که څه هم د کونړ ولایت څخه په لویو لارو د لرګیو پر راوړلو بندیز لګېدلی او له څو کلونو راهیسې په لویه لار قاچاق بند شوي، خو لا یې هم ځنګلونه وهل کیږي او قیمتي لرګي قاچاق کیږي. د کونړ څخه قیمتي لرګي د کونړ د امنیه قومندان او نورو امنیتي چارواکو په مرسته قاچاق کیږي او په ګټه کې یې دوی هم ورشریک دي. د کونړ په چپه دره او پیجدره ولسوالیو کې د نښترو او لمنځو ونې وهل کیږي او د امنیتي چارواکو په مرسته په پټه یې لرګي له کونړ نه ویستل کیږي. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي هره ورځ د کونړ ځنګلونه وهل کیږي، زیاته برخه یې وهل شوې، خو د پاتې برخې وهل یې لا هم روان دي چې د قاچاق لپاره چمتو کیږي او د حکومت وسلوال مخالفین هم ترې باج اخلي. د چپې درې او پیجدرې ولسوالیو ځایي اوسیدونکي وایي چې هره ورځ د ځنګلونو وهل او قاچاق کېدل په خپلو سترګو ګوري او وایي که د ځنګلونو پر وهلو او د لرګیو په قاچاق د حکومت لاسبر هم وي نو ځکه یې مخه نه نیسي چې د چارواکو ګټه هم پکې ده. یو شمېر کسان چې هره ورځ د لرګیو بار موټرونه ګوري وایي چې په دې کې ښکېل کسان وایي دا زاړه لرګي دي او نوي نه وهل کیږي، خو د کونړ ځنګلونه نور په خلاصېدو دي ځکه هره ورځ یې ونې وهل کیږي. د کونړ له پیجدرې او چپې درې ولسوالیو څخه قیمتي لرګي په غرونو او رغو د ننګرهار خیوې ولسوالۍ ته انتقالیږي او هلته خرڅیږي. که څه هم ننګرهار کې هم د لرګیو پر لیک بندیز لګولی، خو بیا هم د کونړ قیمتي لرګي د شپې لخوا په سختو لارو د ننګرهار خیوې ته راقاچاق کیږي او د لارې په اوږدو کې پکې چارواکي او پولیس هم رشوت اخلي او په دې چاره کې د کونړ امنیه قومندان او امنیتي چارواکي مستقیما ښکېل دي او د دوی په مرسته دا چاره ترسره کیږي. د ننګرهار خیوې ولسوالۍ ته د کونړ لرګي په غرونو ورغو په اسونو بار قاچاق کیږي چې داعش او طالب ترې هم د لرګیو پر سر زرګونه کلدارې باج اخلي چې له رویه یې په کونړ کې هم دا ترهګرې ډلې ښه دارومدار لري. د کونړ والي عبدالستار میرزکوال بار بار پر لویو لارو د کونړ د لرګیو د انتقال خبر رد کړي او وایي چې همدومره مو له وسې ده چې په لویه لار د لرګیو د قاچاق مخه ونیسو. د کونړ لرګي له هغو سیمو قاچاق کیږي چې پکې وسلوال مخالفین فعالیت لري او دا د امنیتي چارواکو کار دی چې د لرګیو د قاچاق مخنیوی وکړي. موږ په دې تړاو د کونړ امنیتي چارواکو او ان په ځانګړې توګه د کونړ د امنیه قومندان د غبرګون د راخیستلو هڅه وکړه، خو نوموړې خبرو کولو ته حاضر نشو.